خلکو ولټې مونږ پسې خندا وکړه چې دا کلي یو کټ لښتې باندې ټیک ته سر چې دا لښتې هم باندې خو له دې به مونږ نه سخل نه کوي 11-22 والا مونږ ته ووایي چې ته ټیمې والا میلاو کړه دا څنګه دا ما د ملک مشران دي چې ما ته وایي چې 11-22 میلاووې په تا سخت دی افات راځي نور داسې نقصان کېږي تاسو ته به دوی حاضري هغوی مونږ ته الټه دا ووایي چې دا کټ لښتې دی بند شوی دی دا 3 کوره دي تباه شو سبا ولا دوی حکومت څه غم وکړي حکومت که ستا غم کړی وه نو چې کوم دی نو شپږو میاشتې به دې اجزانانو له پیړه ساکي مونږ 11-22 میلاو کړو ما ته یې ووایي چې دا یو کټ لښتې باندې جدي نقصان ته وګورئ وښیه ورته او دا سره داسې ته 11-22 میلاو هم کله راپسې بیزي کړي کله راته وایي چې ټیمې والا میلاو کړه دا به کې ووایي د خلکو یې کړو ته وګوره دا د خلکو کړي دي چې ورته وګوره دا چې زمونږ دې وړو وایو دغه دې څه لګیا دي دې کسانو ته مو ګوره جي دا کورونه پرېوتل دا جدي حکومت مونږ ته ویلي چې په تاسو سخت دی 11-22 میلاو نن ما 11-22 میلاو کو ما ته وایي دا د کلیو کټ لښتې باندې که دا لښتې دي ولې دې کې انسانان دي دلته چې مسلمانان اوسېږي دا که سره کافر هم وي دا خبره به ورته چا نه وي کړې چې ته ټیمې والا ما ته وایي میلاو کړه هغه څه هغې لار ته راځه هغې لار ته ورشه جي وګوره جي راځه ما ته وښیه راځه دا چې دغه اوبه دي ما ته 11-22 والا وي چې دا نالۍ بنده ده وګوره جي دا 4-5-6-8 کوره دي خدای دې نه کېږي کې انساني نقصان وشي د دې به څوک ذمهواري دی اوبو ته وګورئ چې دا دونه ولاړې دي 11-22 ته غورنګ وکړو دا ټول کورونه په خطره کې دي دا 3 کورونه پرېوتل هغې مطابق هم مونږ ته ووایي چې تاسو دا ګپ لګوئ دا ګپ دی دا فضول خبره ده ستاسو معمولي غونده کې نالۍ بنده ده دا د هغې وجه ده دا ګوره 3 کورونه ګزارم شو نو لکه دا زمونږ د حالات دي دا زمونږ کار دی دې ته وګوره د دې کاکا کور ګزار شو ورته تاسو ته ښیم اوس دا بابا دي چې نه ده پکې غون کور تباه شو 11-22 والا ما ته وایي ستا نالۍ بنده نه ده کړي د ده سره به اوس څه کېږي دا داسې چل پې کېږي هسپتال ته یې بوځي درلم او بله چې الله دې نه کړي زموږ د مخالې دا یو جومات دی اوس پې تاسو وینئ اوبه پې ټولې ور روانې دي الله دې دې جومات ته خیر کړي چې دا پکې شهید نه شي ډېر چاپېر کې اوبه ولاړې دغه ګورئ چې دا ګوره دا واړه لګیا دي سامانونه ونه چلئ اوبه چې د خوړ نه وښایه جومات طرف ته راوړه دا جی روانه ده دا جی یو نوې آبادي پکې را پرېوته وګورئ حکومت چپ دی جی
11 والا ما ته وایي چې دا نالۍ بنده ده نوی کور پکې بل لا پرېوته وښایه جومات طرف راواړوه ټولې اوبه دي په جومات ورخطا دي راوله جومات راواړوه څوک څوک یې ګوري 17 کسان یې ګوري خلک پکې راواړوه بره نالۍ او د دې